درې خبرې د نجات ولدي. خشیت الله فی السر والعلانیه، د الله نه بیریږي په پټه په ښکاره. پټه ښکاره ګناه نه کې، په پټه یې ولې کې رب دې نه ویني. څنګه چې په ښکاره د خلکو نه آیا د وجې نه ګناه نه کې، په پټه هم چې نه کې، دا کامل ایره د الله نه ده. دا د نجات والا کار دی. الله به دې سره د نجات ورکوي. والقصد فی الفقر والغنا، غریبي خپل مناسب خرچه کوه. مالدار ای ستانه ډېر مالدار به کنه یار طاقت په خرچه کې مګوره. ته چې څومره مالدار ای د 100 لک روپو خاوند دی، د 100 لک والا خرچه کوه. بل سره د 15 کروڑ خاوند دی، ته دا سره مناسب خرچه څنګه کې بیوقوف ای. والقصد فی الفقر والغنا، درمیانه خرچه کول په مالدارۍ او په غریبۍ کې. والغضب والعدل فی الغضب والرضا، غصه دراله نو د غصې په حالت کې ستا خبرې څنګه دي، او چې کله په کور کې ناست یې برابر په کټ کې نو ستا خبرې څنګه دي. که په غصه کې هم در پکې انصاف و، او چې په غصه کې در پکې انصاف و، څنګه انصاف لکه څرنګه چې کور کې ښه دمه ناست یې، ته کامل دا ستا کار د نجات دی. غصه کې در پکې انصاف نشته، بې انصافه خبره کې چا دې نه پوه شو، چا باره کې ستا سره نه لګي او تا بس خبره وکړه بې انصافه، نو دا ته د الله نه نه یې دی. ته په دې وخت کې هم ته د انصاف خبره کوې، دا ستا خبره الله سوره دې بس کړو، تا ستا نه څوک د پوه شو چې تا دا خبره کړې، ته پرې مطمئن یې.